جوړې بدې شاړې کړم ښایسته بادې سوچند کړم. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې پر یو شمېر موضوعاتو بحث وشو. د اقتصادي کمیسیون په نوبتي غونډه کې چې په مرمرینه ماڼۍ کې جوړه شوې وه، د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ملي ارشیف د عوایدو د زیاتوالي پر طرحه، د کارګرانو ملي اتحادیې د جایدادونو د برخلیک، د دغه اتحادیې د اساسنامې پر تعدیل او د مدیره هیئت پر ټاکنه، د صنایع غزنوي ښارګوټي د پاتې چارو پر پیل او د یو شمېر نورو موضوعاتو د تعقیبي راپورونو په اړه بحثونه وشول. په غونډه کې چې د ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال محترم ملا عبدالغني برادر اخوند په مشرۍ جوړه شوې وه. تر هر اړخیز بحث وروسته د اطلاعاتو او کلتور وزارت د ملي ارشیف د عوایدو د زیاتوالي طرحه د اقتصادي کمیسیون د نظرونو او د دغه کمیسیون د تخنیکي کمیټې له لوري د راغلو تعدیلاتو په نظر کې نیولو سره تایید او یاد وزارت ته سپارښتنه وشوه څو ملي ارشیف ته د خلکو د راجلبولو په موخه په اعلاناتو او تشویقي پروګرامونو او همدارنګه لیدونکو او متقاضیانو ته د خدمتونو په وړاندې کولو کې جدي کار وکړي. همدارنګه د اقتصادي معاونیت د استازي په مشرۍ ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د شته حکمونو او فرمانونو په رڼا کې د کارګرانو ملي اتحادیې اساسنامه تعدیل، د جواز ستونزې حل او په اساسنامه کې د جایدادونو برخلیک روښانه کړي او خپل راپور د په ټاکل شوې نیټه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. همدارس د اقتصادي معاونیت د استازي په مشرۍ د اړوندو وزارتونو له استازو څخه ټاکل شوې کمیټې ته دنده وسپارل شوه چې د خصوصي شرکتونو د وړاندیزونو په ګډون د صنایع غزنوي ښارګوټي ټول تخنیکي اړخونه په هر اړخیزه توګه وڅېړي او خپل راپور د په ټاکل شوې نیټه اقتصادي کمیسیون ته وړاندې کړي. د غونډې په پای کې د یو شمېر تعقیبي موضوعاتو راپورونه هم وړاندې شول چې د اقتصادي کمیسیون له لوري تایید او اړوندو وزارتونو او ادارو ته د تطبیق سپارښتنه وشوه. هر لویشته خاوره به دې بیا ډکه له خوند